السلام علیکم. نواز شریف اقتدار 2 کاله وتلی و چې دغه آباده ملک چې دی کرپشن حوالې سره یو غټ سکینډل مخته راغی او هغه سکینډل د کوآپریټیو سوسایټي په نام باندې و. یعنی کوآپریټیو سوسایټي نظام یعنی سیستم یې بالکل بینک غوندې و. دغه چې خلکو انویسټمنټ کولی تلی نو چې چمر اول ورته دا مخته راغلی و نو دا یې دومره زیات مشهور سلی و چې خلکو دې لکونو روپۍ دغه چې انویسټ کړلی او داسې خلک هم و چې هغه دې خپله ټول عمر جمع پونجي دغه ته یې ور واچوله چې په موږ باندې به روغې ورځې هم راځي. نو دغو خلکو تعلق له میډل کلاس نه و او دغو په دغه یقین باندې ور اچولې چې دغه کوآپریټیو سوسایټي نظام چې کوم ده دغه ته د حکومت تعاون حاصل و. نو اولنۍ 4 میاشتو چې دی خلکو ته منافع میلاو شوله نو دغه آباده کوآپریټیو سوسایټي نظام چې کوم دغه چې څه مسله رااله او دغه له وجې نه د دا یې بند شو او خلکو کربونو روپۍ چې کومې دا هم سره ورکېسلې. نو دغو خلکو تعلق پنجاب او کشمیر سره و او دا د نواز شریف وال ووټ بینک و. یعنی خلکو د نواز شریف اقتدار نه په ایک ټیم باندې دی بالکل اعتبار ورک سو او په ده باندې بروسه چې کومه وه آی ختمه سله. نو چې چماله دغه نظام تحقیق وسله نو دا پیسې چې چیرته انویسټمنټ سلی وې هغه چې د یوه اتفاق فاونډري ها شامله وه او دغه تعلق نواز شریف فیملی سره و. نو له دغه له وجې نه د نواز شریف ساک ته ډېر نقصان ورسېده. صرف دا نقصان نه و بلکې خلکو ته دغه اربونو روپۍ چې کومې دي دا هم واپس کوونکې وي. نو نواز شریف ته دغه مسله سپریم کورټ ته یوړه. سپریم کورټ ته په دغه حوالې سره یو کمیشن جوړ کړ او هغه چې کومه فیصله وکړله نو هغه فیصلې آباده یې خلکو ته دغه اربونو روپۍ دا یې واپس کړې خو دغه آباده نواز شریف ساک چې کوم عزت یې چې کوم دا واپس کېده خو نه. نو دغه نه اپوزیشن ډېره فایده واخیستله. دغه د اسټیبلیشمنټ سره هم ملاقات وسله او پاکستان صدر غلام اسحاق خان سره هم په دغه باندې مذاکرات وسله چې نواز شریف حکومت موږ ختم کو. نو دا هغه صدر و چې 2 کاله مخکې بېنظیر حکومت ختم کړی و. نو بېنظیر ته خو به خلکو د جمهوریت مستقبل والا ورتیاله خو دې داسې ولې کول. पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है. कभी जमहूरी राज आती है, फिर आमरीत आती है, फिर जमहूरियत, और हमें उन्हीं लोगों के साथ मैदान से चुनना पड़ता है. نو دغه 2 وجې وي یعنی چې چمال نگران حکومت جوړ سلی و له هغه وخت نه تم که تر اوسه پورې پیپل پارټۍ باندې دوره ډېر کیسونه جوړ کړي وو چې له هغه له وجې نه زرداري جیل کې و. جیل نه به راغی عدالت ته او عدالت نه به یې بیا جیل ته واچاو. بېنظیره به کله یوه عدالت ته لاړه کله به بل عدالت ته لاړه. یعنې دې د عدالتو چکران لګول او سین چې د دو الحریف جام صادق ته دا د سین وزیر اعلی و دو د پیپل پارټۍ باندې دومره زیات کریک ډاون لګولی او تشدد یې پکاوه چې له دغه له وجې نه د پیپل پارټۍ له دغه نه ډېره زیاته تنګه وه. نو دې د دغه نه خلاصي له وجې نه صدر غلام اسحاق خان سره یې لاس پټ کړه چې موږ به نواز شریف حکومت ړنګ کړو. او دا هغه نواز شریف و چې په 1990 چې د دې صدر سره دغه ملاقات کړی و او بېنظیر حکومت یې ختم کړی و. نو بېنظیر ته دا موقع وه چې اوس زه دې سره حساب برابر کړ. نو صدر او دې خپله منځ چې دا ملاقات سره وکړو او صدر د وزیر اعظم نه بیا استعفا مطالبه وکړه. وزیر اعظم دې استعفا نه کړه او دغې نه یې انکار وکړو. نو بېنظیر د دغه په بارې چې لانګ مارچ فیصله وکړله او دې دا یقین و چې لانګ مارچ سره به حکومت ړنګ سي یا یې دې ته دا یقین ورکړی و که تا چیرې 3 یا 4 لکه کسان دا دې په اسلام آباد چیر جمع کړه نو صدر سره به دا جواز پیدا سي چې ما ځکه اسمبلۍ ړنګې کړې. بل طرف ته نواز شریف سره دا خار و که چیرې 10,000 یا 12,000 کسان دلته په اسلام آباد چې در نه راکړي نو 2 کسانو نه زه حکومت نسه کولای. نو نواز شریف ته بېنظیر سره مذاکرات شروع کړه خو بېنظیره د مذاکراتو چې استعفا نه لاندې نه راتله. نو نواز شریف ته خپل کسان چې کوم دي یو سره یې هم مشوره وکړه. نو یو ورته وویله چې په ظلم په ذریعه سره به موږ دا لانګ مارچ ته ختم کړو. او بل طرف ته بېنظیره په ایک ټیم باندې صرف سین چې نه دا پنجاب چې دوره زیاته مشهوره وه چې ډېر چوره کارکونان وو دغو لاټي چارج ګولۍ او کوډۍ یې هم خوړلې وې. نو دغه لانګ مارچ ختمونه دا ډېر ګران ښکارېدل. نو په ایک ټیم باندې دی نواز شریف 3 کسان داسې وو چې دغه لانګ مارچ ختمونې ذمهواري یې واخیستله. هغه چې د یو پنجاب وزیر اعلی غلام حیدر وحی نومېده. دوم چې کوم ده دا چودھری شجاعت حسین نومېده او دریم دی چودھری نثار نومېده. دا د وزیر اعظم وال معاون خصوصي هو. نو پنجاب وزیر اعلی دا اعلان وکړ که کوم سړی د لانګ مارچ په ترو باندې اسلام آباد ته راغی نو ده به زه پښې ماتې کړ. نو بېنظیره په ایک ټیم باندې ډېره مشهوره وه. دغه خبرو په بېنظیر باندې بالکل اثر نه کاوه.
نو پنجاب وزیر اعلی په مدد سره د شجاعت حسین او چودھری نثار چې کوم ده دغه د پیپل پارټۍ باندې کریک ډاون ولګاو او په دغو دفترانو باندې چاپې واچولې. دو د پیپل پارټۍ رهنما او هغه سره په زرونو چې کوم کارکونان وو دا یې ونیولل او جیلو ته یې واچول. نو چې چمال دغه شدید کریک ډاون جهانگیر بدر سمیت نورو کسانو ولید نو دو دې روپوش له یعنی پټل او دو دا خیال و چې موږ په پټه باندې اسلام آباد ته لاړ شو. نو چې چمال د پولیس په دغه چې ناکامه سو نو دا لانګ مارچ نومبر 2 میاشتې چې په 1992 کې شروع سو او دغه چې د بینظیر بوټو نصرت بوټو او د خپل کارکونانو سره اسلام آباد ته روانه شول. نو په دغه باندې راغی چې پولیس فایرینګ وکړو او دوی نه وته ودرېدل او چې چیرته په پینډۍ چې دا جلسه کېدله یعنی لیاقت باغ راولپنډي چې به کېدله نو هغه دوی سیل کړی او جلسې اجازه دغه ته نه وو. نو دا کارکونان دي یعنی لیاقت باغ ته هم رسېدلي وو او دا خاردار تارونه ناکې او چاپې هم لګولې وې. دغه آباده بېنظیر بوټو هم دغه ته ورسېدله خو هلته په دو باندې لاټي چارج وسو او دغه ځای چې بېنظیر بوټو هم راله نو دې حوصله چې کومه ده دا بالکل واچېدله. بېنظیر بوټو او دغه سره چې کوم نصرت بوټو وه او اعتزاز احسن جهانگیر بدر او دغه سره غلام مصطفی او دغه سره نورو په سوونو کسان دا یې ټول ونیولل او جیلو ته یې واچول او دوی دا کوشش هم وکړو چې د بېنظیر بوټو موږ تیاری چې چینو او دا یې کراچۍ ته یوسو. نو بېنظیر بوټو دې په یو ټیم باندې یو پولیس افیسر دا یې په چاپېړې باندې حواله و خو دا یې په زور باندې جاز ته ورخځوله او دا یې کراچۍ ته ولږله. نو دا لنګ مارچ کوم ده دا د وزیر اعظم په استعفا چې بالکل ناکامه سو خو بېنظیر بوټو حوصله دا لا ختمه سلې نه وه. نو بېنظیر بوټو دې دغه آباده ټرین مارچ اعلان یې هم وکړو خو دغه ټرین مارچ دې د نواز شریف په استعفا چې دا هم ناکامه سلی و ځکه چې دا یې تر اسلام آباد نه ورسېده او دا ختم سو. نو دغه آباده پاکستان صدر غلام اسحاق خان دا مدت یې هم دوال پوره کېده. نو دته دا پته وه چې نواز شریف دوباره بیا ما صدر نه جوړوي. نو دغه آباده دې دا یې بېنظیر سره کېناسته او دغه سره یې دا مذاکرات وکړه او دا فیصله سره وسله چې خپل مدت نه به مخکې زه اسمبلی ماتمو او روغ سیټان به ټول پیپل پارټۍ ته ورکوم خو پیپل پارټۍ به په بدل چې ما دوباره بیا صدر جوړوي. خو دغه مشورې چې دی اسټیبلیشمنټ نو شامل او په ایغ وخت باندې د پاکستان چې کوم آرمی چیف و آصف نواز جنجو نومېده دا یو پروفیشنل سولجر و د به سیاست چې بالکل ګوتې نه والې. نو دغه سباوري په ټیم باندې واکینګ کاوه یعنی جوګینګ یې کاوه او دته زړه دوره وسله او دا یې له دغې دنیا نه بیا د رحلت وکړو. چې چمال دا واقعه وسله نو دا واقعه یې په نواز شریف باندې وراړوله ځکه چې نواز شریف او آرمی چیف خپله منځ تعلقات دا سره صحیح نه وو. نو آرمی چیف چې کوم ورور و شجاع نواز نومېده د په خپل کتاب چې دا هم ذکر کړی و چې دغه نواز شریف دی ما ورور ته BMW ګاډی ورکاو خو ما ورور د شکریا ها ادا کړه او دا BMW ګاډی هم ورته واپس کړ او دغه ذکر عمران خان په خپل باندې هم کړی و. सिर्फ नवाज जंजुआ मुझे उन्होंने खुद बताया है क्योंकि हमारे फैमिली के ताल्लुकात थे. इन्होंने उनके घर जाके BMW दी और चाबी दी खड़ी करके और आसिफ नवाज ने रिफ्यूज कर दी. نو دا صورتحال چې ما تاسو سره شیر کړه. تاسو موږ ملاقات په یوه نوې ویډیو کې کېږي. السلام علیکم.